د لوبلړۍ برخلیک ټاکونکې لوبه نن ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې خپله درېیمه شلاوریزه سیالۍ ترسره کړي. په دغه شلاوریزه سیالۍ کې نن درېیمه سیالۍ ترسره کیږي چې دوه سیالۍ نورې ترسره شوې دي. یوه سیالۍ افغانستان ګټلې ده او یوه سیالۍ بیا زمبابوې لوبډلې ګټلې ده. که د نن سیالۍ هره لوبډله ګټي نو د درې نړیوالې شلاوریزو لوبلړۍ به هغه لوبډله وګټي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نن سیالۍ کې یو ځل بیا ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړې چې زمبابوې لوبډلې ته په درېیمه لوبه کې هم ماته ورکړي. افغان لوبډلې په دویمه سیالۍ کې هم د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړله، خو توپونه یې ډېره کمزورې وه. په توپ اچونه کې به یې ډېره زبردسته توپ اچونه ترسره کړل، په خاصه توګه نوینو لکو راشد خان چې درې ویکټې واخیستلې، داسې مجیب بیا 2 ویکټې واخیستلې، خو فرید احمد ملک بیا په دغه سیالۍ کې نه دی ځلېدلی. باید په نن سیالۍ کې فضل حق فاروقي ته چانس ورکول سي.